السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بلې ویډیو سره حاضر یم چې هغه هم زموږ د کورلدرا باره کې ده چې کورلدرا کې مونږ تیر دوه درسونه وکړه چې هغې کې مونږ د اولني یو درس مونږ د دغه طریقه وښودله چې مونږ دې کې څنګه طریقې سره کار شو کولی. دویمه ویډیو کې زمونږ و چې مونږ په کورلدرا کې د پیج سیټینګ څنګه شو کولی چې زمونږ د خوښې پیج څنګه جوړیږي. زمونږ چې کوم الحقیار په نوم چینل دی تاسو ګورئ، الحقیار کمپیوټر چینل تاسو ګورئ. کوم ملګرو ته چې دا نه رسېدلی او هغه نوي زمونږ د چینل ته راځي سبسکرایب کړئ زمونږ چینل او بیل آیکن بټن هم دباو کړئ لپاره چې زمونږ هر قسمه ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې در ورسېږي. نو راځئ شروع کوو او نن به انشاءالله مونږ کورلدرا کې یو نوی درس ویو چې هغه به انتهایي اهم او ابتدایي درس دی. کوم ملګري چې دا د ویډیو وکتله او دا درس یاد کو هغه به انشاءالله که کورلدرا کې مخکې هغې څه ویلي م نه یاد هم ورته نه هغه به خپله یادولی شي چې نننۍ ویډیو بالکل په دقیق نظر سره وګورئ او نو آینده درس به تاسو ته انتهایي اسان وي. که نننۍ ویډیو کې تاسو مخکې وروسته زر زر سرسري وکتله نو ګورئ هېڅکله تاسو مخکې کورس کې نه شئ کامیابېدلی او مخکې کورس باندې تاسو بیا نه پوهېږئ. ځکه که نه یو سړی چې اول نه یو شي ته سیخ وکړي نه دي او اخره ته بیا هغه ډېر هم ته هغه ته سبق کم وي هغه بالکل په هغه باندې نه پوهېږي ځکه د ابتدایي بنیاد غلط ایښودلی شوی دی او بنیاد یې کمزوری دی نو که د باندې لږ لوډنګ سیوا کېږي دا راغورځېږي. نو نننۍ ویډیو بالکل په سوچ سمج سره وګورئ ځکه دې کې نن داسې یو ټولز موږ به ویو چې دا بالکل زمونږ اني ټایم سیکنډ په سیکنډ زمونږ دا په کار راځي. نو راځو او شروع کوو. په کورلدرا کې موږ سره اولنی یو سټپ چې راځي هغه فایل هغه ته ویل کېږي. نو فایل کې موږ سره داسې یو څو ټولز دي چې دا موږ بالکل یاد کړه او اوس هم دا پریکټیکل یاد کړه نو دا به ګورئ انشاءالله هېڅکله زمونږ بیا کورلدرا کې موږ ته څه پرابلم را نه شي. که دې کې موږ ډوب وکړه بیا به زموږ ټول درس خراب وي. نو په کار چې ښه په شوق سره موږ یاد کړو. نیو پیج باره کې موږ تېر ځل خبره کړې وه تېره ویډیو کې. په دې کې موږ سره بل یو چې دی اوپن دی. اوپن موږ صرف پر استعمالوو. مثلا ما یو ډیزاین مخکې جوړ کړی دی او هغه زه راوستلم بالکل ډایرکټ کورلدرا ما مخکې راکولاو کړی دی او زه اوس بار کمپیوټر د سپیسي ته نه ځم ډایرکټ دلته نه راولمه نو اوپن باندې به کلیک کړمه. دلته اوس ما ته ښیي چې ما دا ډیزاینونه جوړ کړي دې کې زما یو ډیزاین په کار زه ډایرکټ هغه راولمه. نو زه دلته نه مثلا ما یو ډیزاین جوړ کړی دی هغه زه راولم. مثلا زه دلته نه ډایرکټ دا ډیزاین راولم نو ما ته بالکل اوس دا ډیزاین کولاو شي. زما دا ډیزاین مخکې ما سره نو دا ما راکولاو کو او اوس دې کې زه ایډیټ وغیره شم کولی. د دې ځای نه مثلا دا زه کاپي کومه او وړم یې هغه کوم پیج چې ما مخکې راکولاو کړی دا پیج زما دلته کې راولمه دې ځای کې دا په کار رالی مثلا دلته یې داسې وړوکی کوم ګوټ کې وړوکی په کار دی. نو په دې طریقې سره مونږ د بل د پیج اوپن چې کوم دی د دې په مدد سره مونږ یو بل تیار کرده ډیزاین چې کوم زمونږ وي هغه مونږ په دې طریقې سره مونږ پیج ته انسرټ کولی شو. بل مونږ سره په دې کې پیج دا یو شیز راځي نو دا مونږ سره چې کوم مخکې مونږ کوم ډیزاینونه کولاو کړي دي هغه مونږ ته دغه شو کوي چې تا مخکې دا ډیزاین کولاو کړی دی بالکل باقاعده د هغې نیم او لوکیشن د هغې مونږ ته ټول دغه کېږي شو کېږي. بل په دې کې مونږ سره کلوز دی چې بالکل به زه دا شیز کلوز کوم دا کوم فایل چې ما راکولاو کړی دی نو تا ته اوس دی کې یس او نو دی نو تا ته وایي یس که ته دا سیو کول غواړئ نو یس ووه او که نه نیسئ کې نو نو ووه نو بس هغې باندې ما نو ووه سیو نه شو زه بل کولاومه. ښه بل زمونږ سره په دې کې کلوز آل دی. ما چې دا څومره دلته کې دا درې دغه کولاو کړی خطبې په نوم او الټیمیټډ دی او دا یو دی موږ سره ویلکم سکرین دی. نو ته دا ټول ډیلیټ کول غواړې د یو ځل نه کلوز کول نو زه ورته یم چې یاره بالکل ټول یو ځل نه کلوز کړه ټول یو ځل نه ما سره کلوز شو. بل موږ سره په دې کې سیو دی. دا سیو اوس ان انیبل دی انیبل نه دی نو دا چې زه اوس کله دلته کې څه یو چیز جوړ کړم داسې نو اوس به دا ماته انیبل شوی ګورئ دا انیبل شو. اوس دا ځان سره سیو کوم فایل کې اوس سیو کې موږ راشو چې دې کې موږ فایل څنګه شو سیو کولی نو دلته به اوس خبرې وکړو.
کورلدرا کې دلته کې ډېر زیات ورجنز راځي او ډېر شی نه راځي. مثلا دا ډیزاین زه جی پی جي کې سیو کوم، دا زه پی ډي اف ته سیو کوم، بل ته سیو کوم، ټول دلته مونږ ته ښیي. داسې پی ډي اف کې د مثلا دا پی ډي اف کې سیو کوم، کورلدرا فایل کې سیو کوم، ایلسټریټر کې سیو کوم. کورلدرا کې مختلف ورجن دي، هغې کې دا ته سیو کول غواړي. کورل چې کوم کمپني ده هغې کې ته سیو کول غواړي. او دغسې اټوکیټ چې کوم یا دلته تا یو ډیزاین جوړ کړه هغه ته اټوکیټ ته وړل غواړي. اټوکیټ هم د نقشو لپاره یو ډیزاین دی. دلته کې پی اس پي ټول موږ ته دلته کې ښیي. خو په دې کې بیا یو څو نښې موږ ته جي پي جي او پي ان جي هغه مخکې ښیو چې هغه بیا موږ د کوم ځای نه دې ته شو راوستلی. نو دلته کې زه نیم ورکوم بېله عباس په نوم دا ډیزاین زه سیو کوم. دلته لوکیشن چینج کوم چې مثلا زه کوم ځای کې دا سیو کوم یا ولا نوی فولډر جوړه مثلا دا زه دلته سیو کول غواړم. نو دلته به زه راشم په سیو باندې به کلیک کړم. دلته موږ سره بل دا ښیي دا کورلدرا کې ورجن دي. مثلا کورلدرا کوم ورجن ستا په کار دی هغې کې سیو کول غواړي. فی الحال بس کورلدرا X7 استعمالوي نو د هغې دپاره بیا دا ورجن صحیح دی. بل دلته کې موږ سره دا یو فایل راځي دې ته بالکل ضرورت به نه وي ځکه چې دا چې کوم سیټنګ دلته کې کیږي هغه موږ سره الریډي دلته شوی دی. نو زه په دې باندې دا سیو کوم ځان سره. نو که سیو کوئ سیو به ووایئ که نه کینسل کوئ کینسل به ووهئ. نو زه نه سیو کوم باید کینسل کوم. بل زمونږ سره په دویم نمبر کې سیو ایس دی. سیو ایس مطلب دا فایل ما هلته هم سیو کو کوم ځای چې زه وختي تللی وم او هلته دې هم پاتې شي او زه مثلا اوس دا بل ځای کې هم سیو کول غواړم. نو کنټرول شفټ پلس ایس د دې شارټ کټ دی تاسو دا یاد کړئ. خوا کې اوس لیکلی هم دی. نو زه دلته کې کلیک کوم. اوس دا ما مخکې هغه بل ځای کې هم سیو کړی و. دا ما دلته کې هم سیو کړو دې فولډر کې. زه اوس دې فولډر کې نه سیو کوم، زه یوټیوب دې فولډر کې سیو کول غواړم. نو زه به دلته کې دا را اوپن کړم ځان سره او دلته به دې له همغه طریقه ده چې کوم یو کې د پکار هغه به ورکړي او بس سیو به پرې ووهي. نو زه دا نه سیو کوم کینسل کوم. نو دې کې مونږ سیو څنګه طریقې سره کولی شو. بل مونږ سره په دې کې چې کوم بالکل انتهایی ضروري هغه مونږ سره امپورټ دی چې مونږ دې کې دا څنګه امپورټ وغیره شو کولی. امپورټ دا خو دې ته ویل کېږي چې مثلا دې ته یو پکچر انسرټ کړې یو پی ډي اف فایل انسرټ کړې چې کوم فایل کوم یو شي ستا په کار وي او هغه کورلدرا سره ټچ کېږي هغه ته دلته نه شي راوستلی. نو اوس دې زه دلته کې امپورټ باندې کلیک کوم. امپورټ باندې ما کلیک کوم ته دلته کې دا ټول ډیزاینونه راشو شو. داسې دا ماته دا ټول راشو شو. مثلا دا یو پکچر دی زما سره، زه دا پکچر هلته بوتلل غواړم امپورټ کوم. نو دا مثلا دا یو پکار دی، دا یو هم پکار دی، دا هم پکار دی، دا هم پکار دی، دا پکار دی. دا ټول به زه سلیکټ کړم او امپورټ به پرې وواخم. اوس زه صرف دا زما پکار دی نو زه امپورټ کوم. دا اوس ماته وایي ټیکس کې دا ستا پکار دی که نه کورس کې ستا پکار دی. زه ورته وایم چې یاره زما کورس کې پکار دی ټیکس کې نه ده پکار ځکه دا پکچر دی پکچر کې دننه څه ټیکس میکس نشته دی. نو کور به کلیک کړم. دې نه په اخوا اوس موږ ته یو بل دغه موږ ته شو کېږي چې ته دا څومره ډیزاین کې ستا پکار دی. مثلا ته دې کې دې کې اوس موږ ته دا وایي چې بالکل دې کې موږ ګوتې نه وخو بس اوکې به پرې ډایرکټ ووخو. اوکې نه پس اوس موږ ته دا اپشن راغلی. زموږ چې کوم هغه سکرول و نو دا سکرول نه موږ ته دغه شیز جوړ شو، دغسې دوه ګوټه غوندې شیز جوړ شو، غشه جوړ شو. نو اوس دا یو بیل سبق شو موږ ته مخې ته راغلی. اوس به دا هم یو پکار دي. اوس که دا موږ ونه وو دې کې ملګري کنفیوز کېږي. یو که زه ډایرکټ بس دلته کې کلیک وکړم ډایرکټ داسې نو دا یو ما سره کلیک کوم دا سره ډایرکټ د دې ایم ایکس څومره سایز دی دا بالکل په هغه سایز کې ما سره شوی شو. د دې دغه سایز د F4 سایز دی ما ورکړو دا بالکل په هغه سایز کې ما سره راغلی. زم نه چې دا زما بالکل وړوکی پکار دی دا انتهایی غټ راغلی ما سره. نو اوس به هغه به بیا څنګه کې بیا به داسې ونیسې او داسې به راشي بالکل چې تاسو څومره سلیکټینګ کړی دا به هغه ځای پورې راځي. او که نه وایي چې زما بالکل همدغه کوالټۍ کې پکار ده دغه سایز کې پکار ده نو بیا به صرف سنګل کلیک دلته وکړې. صحیح شو. نو دا خو دې ته مونږ پکچر انسرټ کولو چې دې ته مونږ امپورټ څنګه شو کولی. اوس راځو او یو پی ډي اف فایل را انسرټ کوو چې پی ډي اف فایل مونږ څنګه انسرټ کولی شو. دا هم په دغه طریقې سره خو مخکې ځل مونږ د مینیو نه وکړو اوس به دا مونږ د شارټ کټ په تھرو سره کوو چې دا مونږ شارټ کټ نشو کولی.
د دې شارټ کټ دی کنټرول آی. کنټرول آی سره مونږه د هم شو راوستلی. اوس دلته مثلا ما سره یو پی ډي اف فایل دی، ما سره دا پی ډي اف فایل دی، دا یو بزنس کارت ما جوړ کړی دی. پی ډي اف فایل هم بالکل دغه طریقې سره راځي، خو پی ډي اف فایل کې بالکل تاسو به دا یو پوینټ نه هېروئ، ځکه چې دې کې دا پوینټ بالکل ضروري دی چې دا طریقې سره ته ونه کړې نو لږ شانې مسله جوړوي موږ ته بیا. اوس دې ځای کې موږ یو خو ډایرکټ کلیک وکړو نو هغه دغسې خپل سایز ته راغلی، نو اوس به پی ډي اف فایل کې دا کې مثلا زما دا فایل څو کې پکار دی، دلته موږ ته ښیي، دلته کې موږ د دې وایټ او دغه ښیي. دا اوس زما مثلا 1 انچ ته راولم، دا بالکل زما بالکل 1 انچ کې پکار دی. دا بس بالکل ما سره 1 انچ کې شو په اوږدوالي باندې او په کټوالي باندې د دې سایز دغه برابر شو. نو زه یم یاره داسې بالکل ما دونه کې پکار دی، نو ما سره دا 1.5 انچ کې دا راغلی. بالکل تاسو ویل چې موږ په دې طریقې سره موږ د پی ډي اف فایل، دا د پی ډي اف فایل و، دا یو پکچر و، دی کې خو ایډیټ وغیره نه کېږي، دا به زه ټریس کوم، د هغې نه پس به دې کې ایډیټ کوم. او کوم چې موږ سره دا پی ډي اف فایل و نو په دې کې موږ دغه شو کولی، ایډیټینګ هم شو کولی، داسې یو شیز بیلیږي د دې نه. نو دا خو تاسو ویلو چې په دې طریقې سره موږ فایل امپورټ کولی شو. بل ویډیو هم ډېره اوږدېږي دی نه پس. بل موږ سره په دې کې ایکسپورټ دی. ایکسپورټ موږ سره بالکل موږ چې څنګه مثلا دې کې ډیزاین جوړ کړو نو هغه موږ ما ته وایي چې دا ته په کم دغه کې ایکسپورټ کې، دا ته په پی ډي اف کې کې، جی پی جي کې کې، پی ان جي کې کې، ای پی ایس کې کې، چې کم یو کې ستا پکار وي دې سره موږ هغه شو کولی. یو خو موږ سیو یو، د سیو نه موږ ډایرکټ کورلدرا فایل کې یا پی ډي اف کې یا کورل چې کوم کمپني ده د دې چې کوم سافټویر د ایلسټریټر اډوبي ایلسټریټر کې موږ سیو کولی شو. دغسې نه موږ هلته کې کم چې سیو موږ وویو نو د هغې نه موږ دغه شو کولی. اوس ایکسپورټ دی. ایکسپورټ ما سره دې وخت کې انینیبل دی، نو دلته که زه یو ډیزاین څه شی وکړم نو دا ما سره اوس ایکسپورټ شي. دا اوس ما سره ان انیبل شي. مثلا زما دا یو ډیزاین دی، دلته اوس ما سره دا ډیزاین دی او دا ډیزاین را سره دی. نو زه اوس دا ډیزاین زه دا پکچر کې سیو کول غواړم، نو اوس پکچر کې موږ د دې ایکسپورټ نه موږ شو کولی. نو ایکسپورټ به زه کلیک کړم، د دې شارټ کټ دی کنټرول ای. نو اوس دا ماته وایي چې دا ستا کوم کې پکار دی، جی پی جي کې د پکار دی او که نه پی ان جي کې د پکار دی، پی ډي اف کې د پکار دی، ایلسټریټر کې د پکار دی، سی پی ټي کې د پکار دی. که ستا کم یو دلته کې ته سلیکټ کړې کوم کې د پکار وي هغه به ته سلیکټ کړې. زما یار دا بالکل جی پی جي کې پکار دی. جی پی جي او پی ان جي کې دا فرق دی چې جی پی جي کو سره بیکګراوند راځي او پی ان جي کو سره بیکګراوند شاته نه راځي. دا زه جی پی جي کې سیو کول غواړم. ما ته وایي ته کوم ځای کې سیو کړې ده، زه ورته وایم یاره دا د ما سره په خیرا کمپیوټر فولډر کې سیو شي. ایکسپرټ مې وویو. د ایکسپرټ نه پس به اوس دلته یو بله اپشن راکولاویږي موږ ته او دغه اپشن کې به بیا موږ د دې بیل سیټینګ کوو. ښه دا اوس موږ ته یو بل اپشن دا موږ شو کوي. دې ځای نه موږ د دې پکچر کوالټي کلر چې څومره دي هغه موږ ټول دې ځای نه شو کولی. اوس به دا هم ووایو چې موږ دې کې کم کوالټۍ والا زه ته یم چېرې ماله های کوالټۍ والا جی پی جي پکار دی، های کوالټي. دلته نه چې موږ کلیک کوو دا به ډېر ښه چې های کوالټي دا بالکل 100 شي ګوره، او دلته به 100 کې، دلته به هم 100 کې او دې ځای کې به هم 100 کې. دا به بالکل د دې کوالټي به بالکل نه خرابېږي. دا چې څومره زوم کېږي هغه نه به دا مزیدار ښکاري بیا. او دا به موږ 4.4 ته کوو. بالکل د دې کوالټي به نوره هم سي شي، ځکه داسې دې کې اوس دا کوالټي لکه شانې کمزورې ده، دې ځای نه بالکل د دې کوالټي های کېږي. بل دلته کې ما ته وایي چې ته کوم کلر کې بیکګراوند پکار دی نو هغه بیا موږ شو کولی دې ځای نه. نو دې طریقې سره بس دغه د پکچر موږ سره چې کوم پکچر سیو کول غواړو په دې طریقې سره د پکچر دغه کېږي سیټینګ. اوس دلته کې موږ سره په دې ځای کې وایي چې تا دا څونه کې بي کې پکار دی، یا مثلا دا 56 کې بي صحیح دی
ځکه بیا ډېر غټېږي واتساپ وغیره باندې بیا نه ځي. نو 56 کې صحیح دی، بس بالکل هائی کوالټي به ماته دا شو کوي. د دې نه بس به مونږ په اوکې باندې کلیک کړو او دا به ماته پکچر ته واوړي او کوم لوکیشن چې مو ورکړی هغه ځای ته به لاړ شي. نو دې ځای پورې زمونږ سبق به انشاءالله ډېري ایکسپرټه پورې دی نه پس به بیا ښکته ووایو، ځکه چې په بالکل ژورې او پروفیشنل طریقې سره موږ دا سافټویر ویو. بالکل دا به نه کوو چې بس دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي سره کار نه کېږي. بالکل په شوق او په غور سره به ویډیو وګورئ او کم مشکل چې تاسو دی هغه تاسو موږ ته کمنټ کې بالکل ویلی شئ، پرسنل کې هم شئ ویلی او تاسو کمنټ کې موږ ته ولیکئ چې یاره ویډیو کورس څنګه روان دی، څه ستاسو پکې بېله مهمه مشوره وي نو هغې باره کې هم موږ ته ویلی شئ چې بالکل موږ د هغې په طریقه باندې لاړ شو او تاسو په دې طریقه نه پوهېږئ بله طریقه وي هغې کې هم هغه موږ ته هم ویلی شئ او که نه بالکل دا هم خوښه وي نو صحیح ده. بالکل دې طریقه زما خو دا انتهایي خوښه ده ځکه دې کې موږ ته هر څه بالکل شو شي او مخې ته به راشي. نو محترم ویډیو بس تاسو خوښه شوي وي لایک کړئ، سبسکرایب کړئ زموږ چینل او ویډیو شیر کړئ او چینل هم مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې بالکل زموږ د زړه ارمان هم سرته رسیږي او ستاسو هم زموږ نه خوشحالۍ په دې کې. والسلام.